قدرمنو هیوادوالو د نورستان ولایت برمټال بازار ته راغلو چې الحمدلله دلته د ولسي خلک متدین مشران د خپلو ځواکونو سره ترڅنګ عادي حالات دي دا چې د پاکستان پوځي رژیم له طرف نه تبلیغات کیږي افواهات دي چې دا ځای سقوط شوی ده هېڅ مشکل ستونزه دلته نشته دا کاملا موږ ردوو دلته تاسو ګورئ چې دغه بازار ته راغلي خلک عادي ژوند کوي او ماشومان سپین ګیري د بازار هغه ماحول سره جوړ ده هېڅ نه ستونزه دلته مشکل نه ښکاري دا چې د دې افواهات دي دا کاملا موږ ردوو دلته هېڅ نه ستونزه نشته افغان سرحدي ځواکونه هم د خپلو ولسونو سره ترڅنګ ولاړ دي دغه د دې ولسوالۍ متدین غیور مشران د خپلو افغان سرحدي ځواکونو تر شا ولاړ دي او د دې حمایه کوي او د دې سره اوږه په اوږه ولاړ دي تاسو راسره مل پاتې سئ ورځو دغه بازار ته تاسو ګورئ چې دغه بازار کې دغه دوکانو ته ورځو چې د رختونو د لباسو دغه دوکاندار سره به خبره وکړو راسره مل پاتې سئ السلام علیکم وعلیکم السلام حاجی صاحب ستړي مه ښه جوړې تازه ښه جوړې خیر دی خیر صحت ښه ده خیر الله خوشحاله کړه دا خبر راته وکړي موږ خو راغلو ستا د دوکان ته به داخل شو که اجازه راکړئ اجازه ده که دا راته ووایي چې دغه کوم ځای ده دا چې موږ تاسو برګمټال ولسوالي وایي دا د برمټال ولسوالۍ دی دا چې د پاکستان پوځي رژیم له طرف نه وایي چې دا ولسوالۍ سقوط شوې ده او دلته دا ساحه موږ لاندې کړې ده دا څومره حقیقت لري دا هیڅ حقیقت نه لري اساسي پراګنډي دي بل دروغ دي یعنی دا ولسي خلک دلته خپل عادي ژوند کې لکه دا ستا چې دوکان خلاص موږ دکانداري کوو خلک بازار کې خپل روزګار کوي صرف د مشکلات د لارې د بندیز را باندې شته دي چې نه وړه شته نه غوړي شته نه بل څه شته نه بل څه شته او نور پاکستان د لاسه توسه پورې د یو ځای کې یو کالتوس مونږ پیر شوی نه دی یعنی هغه وایي چې دا ساحه موږ انداخونو لاندې نیولې موږ لاندې کړې دا رښتیا ده اوس پورې خو نه ده شوی نو که د دې نه باد کېږي نو هغه به بیا وروسته خبره وي اوس پورې خو یو ټک هم نه دی شوی د پاکستان لخوا دلته دغه د ملي اسلامي اردو ځواکونه دي د ولسونو سره ولسونه ترې څومره خوشحاله دي والله دلته خو د قمندانو د پورې غړه د کنډک قمندان دی که دلته د ولسوال دی که دې نه ټول د ملت ښه خوشحاله دی او ښه راضي دی او خپل دغه کوي خپل امنیت یې نیولی دی هېڅ اوسه پورې دلته خو شکر الحمدلله کوم ګواښ و کوم تهدید و هېڅ د ویښته منګي څه نشته خدای م خوشحاله کړه هېڅ څه نشته ژوندي اوس کور ودان زه مزار ولایت یم او د مزار ولایت نه دلته راغلی دلته راغلی یم دوکان مې دی مې دوکان دی عیسی خان مې نومیږي ښه مزار نه دلته موږ ډېر مسافر دوکانداران شته دي خو هغه تلي په پروازونو کې دا چې اوازې دي چې د دې ځای خلک تهدید لاندې ته مزار نه راغلی دلته دوکان مزار نه راغلی یم دلته زما دوکان مشکل نشته نه شکر خدای م خوشحاله لره الحمدلله السلام علیکم